الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. شپږم سپاره د سورۃ النساء مخکینی آیاتونو کې د منافقینو صفات ذکر شول چې دا منافقین دا الله سره دوکه کوي نو الله به دوی ته د دې دوکې بدله ورکړي او چې کله منځ ته ودرېږي نو درانه سوس پوس چې دوی ودرېږي خلکو ته ریا کوي او مقصود د الله یاد نه وي نو بیا د دوی دپاره عذاب هم ذکر شو چې دا منافقین به په هغه لاندې طبقه د جهنم کې نو دلته اوس په دې آیاتونو کې الله جل شانه فرمایي لا يحب الله الجهر بالسوء نو خو الله تعالی جهر او تلفظ لرا پناکار شي باندې ځکه ناکار خبري دا د منافقینو کار دی من القول د وینانا الا من ظلم مگر هغه څوک چې په د باندې ظلم وکړل شي. مفسرین د دې مختلف قسم تفسیرونه ذکر کوي. عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنه هغه فرمای چې الله نه خوښي چې یو سړی بل سړی ته خیری وکړي هو کوم مظلوم یو ظلم په وشي نو د هغه ظلم مطابق د ته خیری دا کولی شي. یا بعض مفسرین دا وایي چې الله نه خوښي جهر له په ناکاره شیز باندې د وینا نه الا من ظلم الا من اکره چې دې مجبور شو یو سړی ونیسي چې شابه د اسلام پرېږده او ایمان پرېږده نو که دا ظاهرا په دې جواب باندې کلمه د کفر ووایي او زړه مطمئن بالایمان وي نو دا ویلی شي خو دا رخصت دی ګورې ښه عزیمت دا دی چې نه به وایي که څوک دې مجبور هم کړي کلمه د کفر مه وایه مکه چې تا شهید کړي عزیمت دا دی خو رخصت دا دی چې زړه مطمئن بالایمان وي اسې په جواب باندې کلمه د کفر ووایي نو دا ورته رخصت شته جایز دی والله. او بعض مفسرین وایي چې یو سړی دی په هغه باندې ظلم وشو او بیا دې د هغه غیبت کوي او یا د هغه شکایت قاضي ته کوي مفتی ته کوي نو دا کولی شي. او یا یو سړی فاسق دی او خلق دا هغه اقتدا کوي نو که دا د خلکو ته د هغه نقایص او د هغه عیبونه بیان کړي چې دا خلک د هغه نه ځان وساتي نو دا کولی شي. نو لا يحب الله الجهر نو خوښي الله تعالی جهر او تلفظ لره ښکاروالی لره بالسوء پناکاره شیز باندې من القول د وینان الا من ظلم مگر هغه څوک چې په د باندې ظلم وکړلی شو. وکان الله او دی الله تعالی سمیعا اوریدونکی علیما فوها ان تبدو خیرا کچرته تاسو ښکاره کوئ نیکۍ لره او تخفوه یا پټه کوئ دې نیکۍ لره او تعفو عن سوء یا تاسو معافي کوئ د بدۍ نه. امام زین العابدین رحمه الله د باره کې راځي امام اهل سنت شیخ سرفراز خان صاحب درس نور الله مرقده ذکر کړی دي چې دغه په 24 غنټو کې زر رکعات نفل کول او یو بډای و دغه په کور کې څوک نه هغه وخت کې د دې اوبو راوړلو ضرورت دا به داسې کویان په هر ځای کې نه نو دی امام زین العابدین یو مشکیزه تیار کړي او په اقا مشکیزه کې به سحر وختي دغه بډای کې اوبه راوړلې او لرګي مرګي چې څه خدماتو دا به کول دی بډای بډیر ویل ته سو کی
د ورته ویل ته په ما باندې څه کې خو بس خپل کار سره کار ساته. نو چې کله دا وفات شو او غسل کوونکو دله غسل ورکاونو په دې سینه باندې داسې د دې مشکیزې دا چاپونه پراته نو خلک حیران شو چې د خو د سره مشکیزه د سره موږ چېرته لیدلې نه ده. نو بیا چې یو څو ورځې وشوې هغه بوډۍ هغه خدمت به بیا شا نه کوه، اوبه به چا نه راوړې. نو هغې وایي دغه شانتې یو کس و هغه به ماله اوبه م راوړلې، ماله به لرګي م راوړل، نن هغه کس چې دی هغه نشته. نو خلکو د دې فتح ولګېده چې دا امام زین العابدین رحمه الله. نو نیکي ښکاره کول هم پکار دي او فټه کول چې دا هم پکار دي چې سړی بس یو الله یو دی. لکه د غار والا حدیث تاسو واورېدو چې الله ته خپل عمل وسیله کړی او خالص د الله د رضا لپاره. نو بعضې کارونه بالکل داسې پټ کول چې هغه پکار چې یو دا یو بس الله یې. نو الله وایي ان تبدو خیرا، که چېرته تاسو ښکاره کوئ نیکۍ لره او تخفوه یا پټ کوئ دې لره، او تعفو عن سوء یا تاسو معافي کوئ د بدۍ نه، فإن الله کان عفوا، پس بېشک الله تعالی دې معافي کوونکی، الله به هم تا معاف کړي، قدیرا او قادر. ان الذین یکفرون بالله، بېشک هغه کسان چې دي کفر کوي په الله باندې، ورسوله د الله په پیغمبرانو باندې، ویریدون او دوی غواړي ان یفرقوا بین الله ورسوله، چې دوی جداوالی راولي په منځ د الله کې د الله پیغمبرانو، یعنی په منځ د ایمان کې الله باندې ایمان لرم او دغه په پیغمبرانو ایمان نه لرم، دا فرق دا به نه کوي. ویقولون او دوی وایي نؤمن من ایمان راوړو ببعض په بعض پیغمبرانو باندې لکه موسی علیه السلام، ونکفر او من انکار کوو ببعض د بعضو نه لکه عیسی علیه السلام او دغه شانتې محمد صلی الله علیه وسلم. ویریدون او دا یهود غواړي ان یتخذوا چې دی ونیسي بین ذلک په منځ د ایمان او د دې کفر کې سبیل الله. الله تعالی وایي اولئک هم الکافرون حقا، دا کسان دا کافران دي یقیني. واعتدنا للکافرین او من تیار کړی د کافرانو لپاره عذابا مهینا، عذاب سپکونکي، اهانت والا عذاب، ذلیل کوونکي عذاب. والذین او هغه کسان آمنو چې دوی ایمان راوړی بالله په الله باندې، ورسوله او د الله په پیغمبرانو باندې، ولم یفرقوا او دوی فرق نه کوي بین احد منهم په مابین د یو د دوی کې، یعنی په اعتبار د ایمان سره بس وایي ټول پیغمبرانو باندې زموږ ایمان دی د الله د طرف نه چې څومره انبیا علیهم الصلاة والسلام و تسلیمات مبعوث کړل شوي دي ورالېږل شوي دي هغه ټول موږ منو. داسې نه کوو د یهودو په شان د نصارانو په شان چې بعضو باندې ایمان لرو بعضو باندې ایمان نه لرو. نو دا فرق دا په منځ د ایمان کې. اولئک دغه کسان سوف یؤتی اجورهم، زر د چې الله به ورکړي دوی ته د دې اجرونه. وکان الله او دی الله تعالی غفورا بخونکې، رحیما رحم کوونکې. لا يحب الله الجهر، نخوخی اللہ تعالی جار او تلفظ لرا بالسوء پناکار شز باندی، من القول دوینانا الا من ظلم، مگر اغا سوک چی پد باندی ظلم وکڑلے شو. وکان اللہ او دے اللہ تعالی سمیعا اوردن کے، علیما فہا. ان تبدو خیرا کچرتا تاسو ښکار کوي نیکی لرا، او تخفو یا تاسو پټ کوي د نیکی لرا، او تعفو یا تاسو معافي کوي عن سوء د بدینا. فإن الله بس بشک الله تعالی چې دی کان عفوا دی معافي کوونکی، قدیرا قادر. ان الذين بشک اغا کسان یکفرون چې دوی کفر کوي بالله فالله باندې، ورسوله د الله په پیغمبرانو باندې، ویریدون او دوی غواړي دوی اراده کوي ان یفرقوا چې دوی جداوالی راولي بین الله د الله په منځ کې، ورسوله د الله د پیغمبرانو په منځ کې. ويقولون او ذي واهي نؤمن من ایمان لرو ببعض پبعض باندی، ونکفر او منگا کفر کو ببعض پبعض باندی.
ويريدون او دوی اراده لري ان يتخذوا چې دوی ونسي بین ذالک پمند ایمان او د کفر کې سبیلا لار اولئک دغه کسان هم الكافرون هم دوی کافران دي حقا یقینی واعتدنا للكافرین او مونږه تیار کړی دی د فاره د کافرانو عذابا مهینا عذاب سپکونکې والذین او هغه کسان آمنو چې دوی ایمان راوړی بالله په الله باندې ورسله او د الله په پیغمبرانو باندې ولم يفرقوا او دوی جداواله نه راولي بین احد پما بین د یو کې منهم د پیغمبرانو نه په اعتبار د ایمان سره اولئک دغه کسان سوف یؤتیهم زردا چې الله به ورکړي دوی ته اجورهم د دوی اجرنا وکان الله او د الله تعالی غفورا بخونکے رحیما رحم کونکے لا يحب الله الجهر نخخ اللہ تعالی جہر او تلفظ لرا بالسوء پناکار شی باندی من القول دوینانا الا من ظلم مگر اغا سوک چی پد باندی ظلم وکڑلے شو وکان اللہ او دے اللہ تعالی سمیعا اوردن کے علیما فہا ان تبدو کچارتا تاسو خکارکوی خیرا نکی لرا او تخفوه یا تاسو پٹکوی دی نکی لرا او تاکو یا تاسو مافی کوی عن سوء دبدینا فإن اللہ بس بشک اللہ تعالی شرے کان عفوا دے مافی کون کے قدیرا قادر ان الذین بشکا اغا کسان یکفرون باللہ چی کفر کیف اللہ باندی ورسوله او دا اللہ پا پیغمبرانو باندی ویریدون او دوی غوالی ان یفرقو چی دوی جدا والی راولی بین اللہ دا اللہ پا منز کی ورسوله او دا اللہ دا رسولانو پا منز کی ویقولون او دوی وائی نؤمنو من ایمان لرو ببعض پا بعض باندی ونکفرو او منگا کفر کو ببعض پا بعض باندی ویریدون او دوی غوالی ان یتخذو چی دوی ونسی بین ذالکا پا من دا ایمان او دا کفر کی سبیلا لار اولئکا دا کسان هم الكافرون دوی کافران دی حقا یقینی واعتدنا او منگا تیار کرده للکافرین دفارا دا کافرانو عذابا مهینا عذاب سکون کے والذین او هغا کسان آمنو چی دوی ایمان روڑے دے باللہ پا اللہ باندی ورسوله او دا اللہ پا پیغمبرانو باندی ولم يفرقوا او دوی فرق نکی بین احد منهم پما بین یود دوی کی اولئکا دغا کسان سوف یؤتیهم زردا چی اللہ بور کی دویتا اجورهم دوی اجرنا وکان اللہ او دلنا تلا غفورا بخن کے رحیما رحم کون کے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ سمال سمار پر یعنی فرفر عمل کولو توفیق راکی فلا رضا خبل تعلق خبل محبت نصیب کی یہ درس کے سمر کسان شریک کری اللہ دی ہر قسمہ مشکلات ٹول واللہ حل کی سمر ضروریاتی دی خبل خزانو قیمونا چیدہ غفور کی اللہ سمر مسلمانان دی ٹول ہر قسم شریع حاجات خبل خزانو قیمونا چیدہ غفور کی اللہ زمان ٹول کامل مخبرت چیدہ غفور کی والرحم کرم فضل اللہ بانو کی دخبل قهر دقز الدوسين محبوس وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه